پښتنو ته وایم دغه ډار چې په تاسو کې دی دا مو د مغزو نه وباسئ، د زړه نه وباسئ. دغه 50-60 کاله چې په تاسو باندې وشو، نن زمونږ په ځوانانو کې مشرانو ته څه نه وایم، خو دوی چې څومره تېروتنې کړي دي په خپله پوهېږي په دې باندې. ډېرې زیاتې تېروتنې مشرانو زمونږ کړي دي. هر څه قبول کړي دي. غلامي قبوله کړې ده، ډار یې قبول کړی دی، ظلم یې په ځان باندې قبول کړی دی، خپل حق یې د لاسه ورکړی دی. خو زه په ځوانانو باندې غږ کوم، نن چې په هر پښتون باندې راشي بیا را بیدار شي. ګورئ موږ د 15-16 کاله دغه چغې وهو چې هر یو به راپاڅي، خو کله چې د ده پلار مړ شي، کله چې د ده زوی مړ شي، کله چې د ده رور ورک شي، کله چې د ده خویندې میندې چې د ده په کور باندې راشي، بیا دا راپاڅي. لکه نن چې مفتی شاکر صاحب راپاڅېدلی دی، دم خبرې کولې خو د بوسو لاندې اوس یې سپینې کوي. دغسې چې د هر چا په کور باندې راشي بیا هغه سپینې خبرې کوي او قربانۍ ته تیارېږي. خو مخکې د دې نه چې ستا په کور راشي، دغه ستا د رور، دا ستا د عزیز، دا ستا د ولس په کور چې راغلی ده ورسره په خوا کې ودرېږه، بیا په بل چا باندې نه راځي که تاسو سره یو شئ. نن زمونږ هغه غښتلي او هغه چې سر په خپل لاس کې نیولی دی او د قام دپاره او د خاورې دپاره جنګېږي، دوی هم منافقت کوي، ځکه چې د پاکستان د آئین لاندې خپل حق غواړي. دا هیڅ ناشونې نه ده. دا داسې ده لکه د نر غوی نه چې د شودو په تمه باندې کښېنې چې دا به ما ته ښه شودې راکوي. دا هیڅ امکان نه لري تر څو پورې چې خپله خاوره لاسته رانه تر څو پورې چې خپل ازادي وانخلئ، تر څو پورې چې په خپله خاوره خپل واک ونه لرئ، خپل اختیار ونه لرئ، خپلې فیصلې په خپله ونه کوئ، تر هغې پورې به بریا ته ونه رسېږئ. کومه اداره، کوم نظام، کوم د درواغو هیواد چې دې دپاره جوړ شوی وي چې تاسې به وژني، ستاسو دښمن یوازې ستاسو دښمنۍ دپاره جوړ شوی وي، تاسو د هغې نه څنګه حق غواړئ؟ د هغې نه څنګه تاسو په تمه ناست یاستئ چې موږ به حق لاسته راوړو او هغوی چې قانون جوړ کړی دی؟ نن د پاکستان هره سرکاري اداره چې ده، هر یوه چې هغه د سرکار پورې تړاو لري، هغه د پښتنو په ځپلو، د پښتنو په شرمولو، د پښتنو په وینو ویستلو، د پښتنو په ظلم، د پښتنو نه د خولې کپ په کش کولو باندې بوخته ده. که نه وي تاسې او خدای، تاسې ورباندې پام وکئ، تاسې ورباندې فکر وکئ چې دوی څه کوي او تاسې څه کوئ. عزیزانو، په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو بریاوې خوندي دي. هغه کار چې سبا کېږي، کال وروسته کېږي، 2 کاله وروسته یا 10 کاله وروسته کېږي، هغه که نن وکئ، ډېرې ګټې به لاسته راوړئ، ډېر ځوانان به مو بچت شي، ډېر سپین ږیرې به مو بچت شي، ډېر عزتونه به مو بچت شي او په تاریخ کې به ولیکلی شي. دا به کوی سبا به هم کوی. لکه نن چې موږ په خپلو سپین ږیرو باندې څه ووایم، خو تنې خفه یو چې کړي دي دا 80 کاله 75 کاله، دغسې به بیا په موږ باندې لعنت وایي. خپل ماسیان، خپل بچي، خپل کړوسیان چې لعنت ته په تاسې شي چې تاسې مړې سترګې نیولې وي او تاسې غږ نه کو او دښمن مو د ګریوان نه نه نیوه. د بد نه به بدتر شو که سره یو نه شو، غږ ونه کو، سپینې ونه وایو، یو د بل تر شا ونه. او ګورئ، د پښتنو اول وي که آخر وي، هغه خپل د پښتون قانون ته به راځي. زموږ دود او دستور چې کوم دی هغې ته به راځي. هغه کسان چې د دې نظام ملاتړي دي، د دې لاډ میکالې د قانون لاندې چې کار کوي او پښتانه ځوروي، تر څو چې د هغوی سره کته نه کوي، تر څو چې د هغوی کورونه د دې ځای نه ونه شړئ او دوی د دې ځای نه ونه شړئ، یا خپل واده کې پرې نه دی، په خپل غم کې پرې نه دی، په ښادۍ کې پرې نه دی، که ښادي مه ورځئ، که مړی ورکړه شوی مه ورځئ. بیا ګورئ چې څه کېږي. بیا چې د هغوی څوک ملاتړي ورځي دي، تر هغې پورې به موږ او تاسې بریا ته ونه رسېږو. په یووالي کې مو د دواړو جهانو بریاوې خوندي دي.